څه موده وړاندې چې کوم د افغانستان د ملي ځواکونو چې کوم هغه یو طیاره هلته وویشتل شوه د لنډغر علیپور لخوا نه میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې. نو حکومت تر اوسه پورې د هغې قضیې په تړاو کوم لاسته راوړنه تر اوسه نه ده لرلې، ځکه چې هغه لنډغر علیپور تر اوسه پورې همالته ګرځي، تر اوسه پورې ویې نه نیولی. نو مکمل حکومت د یو کس په نیولو کې بیخي ناتوانه راغلی. نو چې کوم هغه په طیاره کې هغه څلور افغان پیلوټان هغه بیچارهګان کوم چې ویل کېږي چې هغو تعلیم هم په امریکا کې کړی و، هغوی بیچارهګان نوي راغلي وو دلته. کېدای شي فکر کوم چې دلته یو میاشت دوه میاشتې هم نه کېدی چې دلته یې دنده اخیستې وه. نو بیچارهګان هم هلته شهیدان شول. د آینده په اړه به یې هغې به څومره امیدونه ځان سره لرل، هغه هر څه دوی د دوی خاورې سره خاورې شول. نو دلته که چېرته څوک یو ښه تعلیم لري، که څوک دلته یو ښه کریټیو مایند لري، نو هغه نشي کولی چې دلته نن سبا په داسې کړکېچن حالات کې دلته وظیفې ترسره کړي. بیا وایي چې زموږ کوم فعاله ځوانان دي یا کوم چې موږ فعال او همدارنګه ذهین خلک موږ دلته لرو، نو هغوی نن سبا ټول په تښتېدو دي. څوک خارج ته روان دي، څوک یو ځای ته څوک بل ځای ته. بیا د همدغه حکومتي چارواکي بیا لګیا شي دغه ځوانان د خارج ته نه ځي، دوی ولې ځي؟ خو دلته څه شی د امنیت په برخه کې دوی مطمئنه نه دي. دلته چې نن سبا دغسې کوم ګډوډي روانه ده، نو خپل ځان چې کوم دی دلته سیکیور نشي احساسولی. دوی مجبور دي چې دې ځای نه لاړ شي. لکه څنګه چې ښکاره مثال یې دغه څلور پیلوټان چې کوم د علیپور لخوا نه په طیاره کې کوم طیاره چې هلته وویشتل، هغوی هلته شهیدان شول. نو دغه پیښه او دې ته ورته نورې پیښې دا خو ټول خلکو ته همدغسې یو مثال په ډول دغسې پاتې کېږي ټولو ځوانانو ته. او ځوانان همدې څخه زده کړه کوي، همدغه ځوانان دغسې پیښې ګوري او همدې څخه درس اخلي. نو هېڅوک هم بیا زړه نه ښه کوي چې دغسې په دې کړکېچن حالاتو کې دلته په افغانستان کې کار ترسره کړي، وظیفې ترسره کړي، ځکه چې هر چا ته خپل اول ځان مهم ده. چې خپل ځان دوی سیکیور نشي احساسولی، نو دلته به څوک وظیفه ترسره کړي، څوک به دلته کار ترسره کړي. ډېر د افسوس خبره ده د حکومت دپاره، او ډېر د افسوس خبره ده د اشرف غني دغه یو ناکامه د دورې ته چې کوم د دې مکمل هغه کابینه او همدارنګه اشرف غني چې کوم بیخي 100% ناکام راغلی په دولت په د امنیت په ساتلو کې، همدارنګه د خلکو په امنیت په ساتلو کې، همدارنګه د ځوانانو ته د کار د پیدا کولو د زمینې په برابرولو کې. دغه نن سبا ټول زموږ هغه فعاله ځوانان ټول خارج ته ور روان دي. ټول زموږ هغه کوم کریټیو مایند والا کوم ځوانان چې موږ دغلته لرو، هغوی لکه مخکې هم ما یادونه وکړه چې هغوی دلته زړه نه ښه کوي چې دلته کار ترسره کړي. ټول لګیا دي چې په همدې سوچ کې دي چې څنګه په کوم ډول موږ خپل ځانونه خارج ته وباسو. ډېر د افسوس خبره ده، ډېر زیات د افسوس خبره ده.